سلامونه او نیکی هیلې د لینک ای کامرس یوټیوب چینل سبسکرایبرانو ته او همدارنګه سټوډنټس ته الله دې وکړي جوړ او تیار وسئ. نن ورځ چې کوم موضوع موږ تاسو کور کوو ډیره مهمه موضوع ده چې د دې موضوع چې کوم عنوان دی هغه د امازون سیلر سنټرل د ډیشبورډ په هکله موږ تاسو به یو اوورویو لرو چې په دې کې به انشاءالله 80% موضوعګانې به بیسکس وي او تاسو کولی شئ چې نور 0% نور هم هغه موضوع په ډیپ سره تاسو تحلیل کړئ. نو دا ما ویډیو به په 3 پارت کې وي. لومړی پارت کې به موږ تاسو پر مینیو بخش فوکس کوو او یاد لرئ چې کوم د امازون سیلر سنټرل ډیشبورډ آپشنونه چې کوم موږ تاسو وایو کوم بیسکس کور کوو دا به فوکس پر FBA زمونږ فوکس پر FBM نشته او پر هولسیل ماډل به وي او پر پرایویټ لیبل هم نه ځکه په امازون ډیشبورډ کې یو تعداد آپشنونه دی چې هغه د پرایویټ لیبل لپاره دی یو تعداد آپشنونه دی چې هغه د FBM لپاره دی چې پر هغه به موږ تاسو فوکس نه وي. ښه نو راځو موږ تاسو د امازون ډیشبورډ چې کله تاسو خلاصوئ په خلاصو سره سم دغه قسمت کې چې کله امازون سیلر سنټرل باندې کلیک وکړئ تاسو ته د امازون ډیشبورډ تاسو انټرفیس چې کوم یو دی دا ښکاره کیږي. په دې قسمت کې چې کوم یو دی تاسو د سټور نوم دلته به لیکل کیږي. صحیح شو؟ دا به تاسو چې شی وي د سټور نوم به وي چې په کوم مارکیټ پلیس کې تاسو کار کوئ هلته به آپشنز کلیک شوي که ان کیس تاسو نور مارکیټ پلیسونه پینډینګ کې وي هغه به تاسو ته دلته پینډینګ ښکاره کیږي. لکه ګوره کینیډا کې مونږ یو په US مارکیټ کې هم کار کوو او همداسې میکسیکو کې دا 3 مارکیټ کې مونږ تاسو فلحال سیلز کولی شو خو فلحال زما کم مارکیټ چې دی US مارکیټ دی. بل دې قسمت دی د سرچ بخش دی. په دې کې تاسو چې شي کولی شئ سرچ کولی شئ هر هغه شی چې تاسو وغواړئ چې په کوم شي نه پوهیږئ تاسو ډایرکټ دلته سرچ وکړئ. فار ایگزامپل زه وایم لیسټینګ کې زه نه پوهیږم دلته به ماته لیسټینګ کې راځي دی بخش کې به لیسټینګ کې ماته څه کیږي آپشن ښکاره کیږي. صحیح شو؟ مثلا لیسټینګ څنګه مینیج کیږي څنګه ډیلیټ کیږي څنګه کیټګوري لیسټینګ ریپورټ کیږي یا مثال سپریس دا ټول وایلیشنز سره کوم ریپورټ ورکم دا مسلې وي. نو هر شي چې تاسو وغواړئ دلته کولی شئ. پاته شو دا قسمت چې کوم یو دی دا به انشاءالله سیکنډ ویډیو کې مونږ تاسو به کور کوو. ها اوس رالو دا قسمت د کی میټریکس دی. په دې کی میټریکس کې تاسو ته به کوم بیسکس تاسو چې کوم ضروری شیان دي دا ښکاري. لکه لومړی د قسمت د سیلز مثلا څوم تاریخ دی نن وهم د اگست دی وهم د اگست دی نوی په امریکې کې سهار شوی دی. نو ماته یو آرډر راغلی دی چې تقریبا د $10 ما سیلز کړی دی او څو یونټ ما خرڅ کړي دي یو یونټ $10 سیلز کړی دی ټوډے سو فار دی او ماته په څه ښیي په ډالر یې ښیي. په کوم مارکیټ کې ما کړی دی په امریکا مارکیټ کې کړی. که زه وایم چې د 2 ورځې ماته وښیي 2 ورځې به وښیي او که ان کیس زه وایم د 15 ډیز لا وښیي 15 ډیز به ماته سیلز وښیي. صحیح شو؟ کولی شي په ګراف هم درته وښیي او کولی شي هم تاسو په ټیبل کې ووینئ. که ان کیس تاسو غوښتئ سیلز ډیشبورډ کې چې لاړ شئ پر دې هم تاسو کولی شئ کلیک وکړئ او دا قسمت کې تاسو ته به د امازون چې کوم تاسو سیلز ریپورټ دی دا به وروسته انشاءالله موږ تاسو په مینو بخش کې وایو دا به راځي. ښه بل قسمت د آپشنز چې کوم یو دی د چې شي په نامه دی اوپن آرډرز دی. اوپن آرډرز چې شته وایي اوپن په معنا د خلاص آرډرز آرډر یعنی تا ته آرډر راغلی دی خو تر فلحاله پورې تاسو ته چې کوم کسټمرز تاسو جنس پرچیز کړی دی فلحاله پورې تاسو ته پیمنټ نه دی کړی. مونږ دې ته چې شي وایي اوپن آرډرز وایي چې فلحال ما ته په US مارکیټ کې یو دانه اوپن آرډرز ته که زه دلته راشم پر دې قسمت کلیک وکړم او په دې قسمت دا چې کله راځي دغه قسمت انتخاب کړئ. دلته وګوره ویو سیلر فولفلمنٹ آرډرز یعنی FBA دا چې کله کلیک کوم FBM کیږي چې کله پر دې کلیک کوم دا به
FBA راځي. نو زه به راځم په دې قسمت د پینډینګ آپشنز کې. نو ما ته به څو دانې آرډر پینډینګ دی فی الحال؟ یو دانه آرډرز دی او یو دانه آرډر به پکې ان پیمنټ پکې نه دی شوی دی. ښه موږ به پرته راځو په امازون سیلر سنټرل کلیک کوو. ها بل آپشنز چې کوم یو دی په نامه د بایر میسیجز دی، یعنی د فروشندگان د کسټمر میسیجز. یو تعداد کسټمران دی میبي تاسو ته میسیج وکړي، مثلا تاسو ته وایي چې مثال تاسو ته وایي چې زه ستاسو نه 10 قلمه جنس رانیسم ماته ارزانه راکړئ. نو دا میسیج کوي شي میبي یو کسټمر دی تاسو ته ستاسو سره غواړي کمیونیکیشنز وکړي، تاسو ته وایي چې وروره جنس کې د دغه مسلې وي. نو دا ټول خبرې دلته کېدای شي تاسو ته د میسیجز په ترو دلته راشي. صحیح ده، دلته به تاسو ته ښکاره کېږي او کولی شئ چې په دې قسمت کې به کلیک کوئ بایر میسیجز باندې، تاسو ته به ښکاره کېږي. دلته وګورئ ټول میسیج دا به انشاءالله دغه مینو بخش دی، دا به موږ تاسو به وروسته ووایو د خیره په نیکس ویډیو کې. بل دی آپشنز دی په نامه د فیچر آفر پرسنټیج. تاسو ته ښیي چې په دې آخرنۍ 2 ورځې کې ستاسو څنګه اوورآل او سټ ډول څومره به آی باکس موجود و، 9%. صحیح شو. نو دلته به تاسو ته پرسنټیج ښیي څومره چې زیاتېږي هغومره به تاسو ته آی باکس زیات ملاویږي. دې قسمت ته پرایسینګ هیلډ دی چې دا به موږ تاسو ته انشاءالله اوس په مینیو بخش کې دا وایو. بل اکاونټ کنډیشن مو ښیي چې اکاونټ مو څنګه دی، هیلډي دی، ان اکټیو سټیټس کې دی، ډي اکټیویټ دی یا کوم نورې مسلې دي. بل رالی ټوټل بیلنس دی. بیلنس نه مراد څه دی په دې ځان پوه کړئ. مونږ تاسو تقریبا څومره سیلز کړی دی، زه د اگزامپل په طور سره دلته وایم ځکه دا اکاونټ چې دی نوی دی او تقریبا شاوخوا 12 ورځې کېږي، 2 هفته کېږي چې سیلز پکې شوی، تقریبا $1300 سیلز شوی دی. اوس په دې کې زمونږ چې څومره اکاونټ کې انتقالیږي $680 انتقالیږي. د دې نه مراد څه شی دی؟ د دې نه مراد دا دی چې په دې کې امازون خپل سټوریج فیس، شپمنٹ فیس او چې کوم FBA چارجز دی هغه ټول منفي کړي دي ماته دوغنده نیټ چې کوم زما پیسې دي دوغنده پاتې کېږي. نو د دې نه موږ تاسو ته معلومات کولی شو. بل دی په نامه د انوینټري پرفارمنس انډیکس یا IPI سکورز ورته وایي. د دې نه مراد څه شی دی؟ ګوره چې کله تاسو په امازون کې د اگزامپل په طور سره امازون کې تاسو نن ورځ 100 قلم راوړل، دا 100 قلم که په یو میاشت کې خرڅ سي ستاسو IPI سکور متفاوته دی، که په دغه 100 قلم په 3 میاشتو کې خرڅ سي IPI سکور متفاوته دی، که دا په 6 میاشتو کې خرڅ سي IPI سکور. څومره چې ستاسو جنس ژر فروش اوسېږي هغومره ستاسو IPI سکور ښه کېږي. اوس زه پر دې ډاشبورډ کلیک کوم او تاسو ته ښکاره کوم چې څومره IPI سکور زیړ شي سور ته لاړ شي هغومره ستاسو د اکاونټ اوورآل پرفارمنس لو کېږي، ستاسو بای باکس چانس کمیږي او ستاسو پر اکاونټ پر هیلډ افیکټ کوي او دغسې به تاسو ته څه کېږي مختلفه الرټونه به درکوي چې ستاسو په فیوچر په اکاونټ کې به مسلې کریټ کوي. بل ګلوبل پروموشنز دی. که تاسو ان کیس د اعلاناتو بخش کې کار کوئ مختلف مارکیټو کې تاسو پر پروډکټ په پرایویټ لیبل کې کار کړی نو obviously به تاسو ته دلته ښکاري چې دا به په پرایویټ لیبل پرې آپشنز ریلیټډ دی. بل سټورز دی، تاسو سټورونه ښیي چې په کم مارکیټ پلیسونو کې تاسو کار کوئ او فیچر کې که تاسو ان کیس غوښتئ چې خپل سټورونه تعداد زیات کړئ، لکه مثال غواړئ چې په UK مارکیټ کې هم کار وکړئ، نور ملکو کې هم کار وکړئ، نو د دې ځایګې آپشنز نه بیا تاسو کولی شئ کار وکړئ. ما تاسو ته ویل چې دې 80% به زه تاسو ته اوورویو درکوم. بعضې شیان دي چې تاسو بیا په ډیپلی بیا کولی شئ چې په دې بخشو کې تاسو خپله ریسرچ وکړئ چې څنګه کولی شئ چې مونږ دې سیل دې شي ته اپلای وکړو او دا پروسس څه کړو نوی مارکیټ کې وکړئ چې هغوی به خپل پالیسیانې او خپل ریسټریکشنونه لري، دا شیان به مد نظر نیسئ. بل رالی قسمت د اکشنز دی. که ستاسو په کوم نوټیفیکیشنز ډیر مهمې
ارجنټي لکه مثال ستاسو اکاونټ ستاسو کوم د چې شي اکاونټ ډي اکټیویټ شي یا مثال ټمپرری ډي اکټیویټ شي یا نور مسلې راشي دلته به تاسو ته ښکاري. بل ریکمنډیشنز دی تاسو ته وایي امازون وایي چې مثال لیسټینګ د امپروو کولو لپاره چې شي وکړي ویډیوګانې وګورئ ټوټوریال تاسو ته ښیي ستاسو لپاره ریکمنډ کوي. بل هیلپ آپشنز دی چې دا به انشاءالله موږ تاسو په دې بخش کې په سیکنډ ویډیو کې وایو او همداسې پروګرام پالیسیانې دي چې کوم پالیسیانې دا به موږ سره وایو. بل ژبه ده چې دا مالته دلته موږ تاسو ته آپشن کې ښکاري او همدارنګه دا هم خو د امازون اپلیکیشن دی چې تاسو موبایل کې هم استفاده کوئ شئ. نور چې دغه کم بخشونه دي دا ټول په مینو کې شامل دي چې نن ورځ موږ تاسو به پر دې فوکس کوو. دغه قسمت کې چې کوم 3 دانې سر په سر خط ښکاري تاسو ته چې کله پر دې کلیک کوئ تاسو ته مینو آپشنز راځي چې دلته هم تاسو کوئ شئ پیدا کړئ دغه ټول ښکته او پورته یا ته کوئ شئ چې تاسو هم دلته د مینو سټور مینو آپشنونه ټول دلته ښکاره شي. پر دې آپشن چې کله کلیک وکړئ په دې قسمت کې موږ تاسو راځو دی کټلاګ بخش کې. په کټلاګ بخش کې مونږ تاسو هغه آپشنونه وایو چې کوم د امازون هولسیل FBA پورې اړه لري. دا یاد ولرئ. اول آپشن د اډ پروډکټس کله چې مونږ تاسو میټو لیسټینګ کوو یا په ایگزیسټینګ لیسټینګ کې مونږ تاسو خپل لیسټینګ کریټ کوو په دې آپشنز کې کوو چې دا تاسو بیا کوئ شئ چې لیسټینګ ویډیو هم وګورئ د دې نه څنګه استعمال کیږي هلته ټول په ډیټیل سره ویل شوي دي. صحیح ده چې دا به نوی انټرفیس دی چې ورکړل شوی دی د هغوی د خوا. ها بل چې شی دی بل آپشنز دی چې کله تاسو ان کیس تاسو پروډکټ ان گیټډ والا وي اپروول غواړئ نو تاسو د اپروول سټیټس په دلته معلومات کیږي چې آیا تاسو اپروو کړی یې انډر ریویو دی ډیکلاین دی ډرافټ دی چې شی دی دا ټول به تاسو ته دلته ښکاري. ها بل آپشنز دی په نامه دی اډ پروډکټس ویا اپلوډ. دا کوم آپشنز دی ان کیس که سبا تاسو داسې وي چې ستاسو تعداد دی لیسټینګ زیات شي 15 10 40 50 اویا 100 نو په هغه حالات کې یو انډیویجوالي لیسټینګ کول میټو کې وخت نیسي. نو بیا تاسو څه کوئ دلته به لومړی راځئ چې سپریډ شیټس چې کوم میټو لیسټینګ دی دلته به یې ډاونلوډوئ بیا به راځئ هغه ایکسل شیټس د کوئ دلته اپلوډ کوئ او دلته به سبمیټ پروډکټس کوئ او هغه لیسټینګ به تاسو ته اکټیو شي. نو پاته شو دا نور قسمت چې دی د امپروو لیسټینګ دی ایمیجز دی اپلوډ دی دا ټول په پرایویټ لیبل پورې کنیکټډ دي موسټلی. نو دا آپشنونه به موږ تاسو سره په هولسیل FBA کې سره کار نه لرو. بل رالو انوینټري بخش. انوینټري نه مراد چې شی دی ساده خبره ګودام دی. ګودام کې موږ تاسو چې شي هدف دی یعنی زموږ تاسو خپل انوینټریانې وي. صحیح ده. اوس د مثال په تور سره زما سره څومره انوینټریانې شته دومره انوینټریانې دي 3 دانې فی الحال انوینټری شته. اوس آل انوینټری چې دی همدغه خپل آل انوینټری آپشن دی. سپریس نه مراد چې شی دی چې کوم لیسټینګ ان اکټیو دی وګورئ فی الحال دغه یو لیسټینګ آوټ آف سټاک شوی دی او دلته ماته ښیي چې ځکه ان کیس پر دې کلیک وکړم دلته به ماته څه وکړي هغه انوینټري ښکاره کړي. صحیح شو دلته ښکاره کوي آوټ آف سټاک نو بیا به ماته ریسټاک آپشنز پرووایډ کوي. بل دا امپروو کوالټي ان بل پوټنشل دې سره کار نشته. دا 3 آپشنونه ان شاء الله چې اوس په دغه مینو په متعاقب سره به ووایو. په دې کې چې کوم مهمه کی ورډز دي زه به هغه تاسو ته تشریح کوم. لومړی راشئ اکټیو نه مراد چې شی دی چې کوم لیسټینګ فی الحال فعاله دی ستاسو سره سټاک شته او هغه دی خرڅلاو وړ دی دې کې اکټیو وایي. کوم تاریخ کې دا لومړنی ځل اکټیو شوی جولای 11 کې خو انوینټري تر څو چې اکټیو کېدله وخت یې نه وایي. صحیح شو. نو چې کومه وخت ستاسو سره لیسټینګ اکټیو شي د هماغه وروسته به ستاسو ته امازون ستاسو پر اکاونټ چارجز اپلای کوي. ښه بل به په دې کې به ستاسو د پروډکټس ایسن به دلته موجود دي. دلته به پروډکټ چې کوم تاسو SKU ورکړی دی هغه به پکې ښکاره شي.
بل ته دې پروډکټ په دې لاست 30 ډیز کې تاسو څومره سیلز کړی، څو یونټ خرڅ کړي دي، او همداسې ټول مسایل دلته ذکر د سیلز رینک کې کم یو دی، کم کیټګوري ده، دا ټوله پکې شته. راشئ په دې مسله پوه شئ. ریزرو څه معنا ورکړي؟ کې ان کیس تاسو مثال په دور سره په امازون کې 10 دانې پروډکټس تاسو څه وکړه، 10 دانې پروډکټس تاسو 18 دانې پروډکټس مثلا امازون ته راولېږله. امازون څه کوي؟ 9 18 دانې څه کېږي؟ په ریزرو کې پرېږدي، آهسته آهسته یو دانه سکین کېږي او تاسو ته اکټیو کېږي. یو دا. دویم، ستاسو پر اکاونټ ان کیس فیوچر کې یو تعداد ریسټریکشنونه راځي، د هغې له وجې نه دوی ریزرو کله ستاسو پرېږدي، یعنې ستاسو لیسټینګ ژر نه اکټیو کېږي، میبي 2 weeks، میبي 3 weeks، اته میبي 1 month وروسته ستاسو چې څومره ستاسو پرفارمنس ښه کېږي دغه ریزرو مسله به ډېر ایزي کېږي. ځکه کوشش دا کوي چې تاسو پروډکټ ژر اویلیبل سي چې سیلز وي. نو چې فی الحال ته 18 دانې لیږلې دي، ته فقط 9 دانې خرڅوی شي بس. انفلفلیبل یعنی د خرڅلاو وړ نه دي، میبي دې ته د پروډکټس کې مسلې وي، یا مثال ان باونډ یعنی پروډکټس په ګودام کې رسیدلی خو تر اوس فی الحال سکین شوی نه دي. دا ټوله مسلې به دلته تاسو ته ښکاري. امازون نوی فیچر اچولی دی، فیچر آفر په نامه. دا ډېر ښه فیچرز دی. اوس ګور دلته یو آپشن دی، یوزر پریویس ورژن. پریویس ورژن ته به تاسو نه ځئ، تاسو به څه شي کوئ؟ نیو ورژن ته. دې کې خواله څه شی دی؟ ما ته امازون وایي که زه خپل قیمت، اوس ګوره سورې ما ته لیکلی، که زه غواړم بای باکس کې چانس حاصل کم، لازم یم زه خپل قیمت 12.0 کم. اوس 12.1 دی، که زه 12.0 کمه د مثال په طور سره، زه به دلته تاسو خپل پرایسونه به هم همدغه ځای کې نه ټیټوئ. اوس ګوره ما ته سیو آل راځي، پر دې به زه کلیک کوم. ګوره ما ته لیکي چې 15 دقیقې بعد تاسو لیسټینګ به په 12.0 ډالر کې واوسېږي. اوس تاسو دلته کولی شئ د دغه قسمت نه خپل پرایس چینج کړئ، خو پرایس په چینج کولو سره په هغه قیمت کې به تاسو چینجوئ، اوبویسلی چې تاسو ګټه وکړئ. صحیح ده؟ نو دا شی به ګورئ پکې. راغی په دې قسمت کې دا آپشنز چې کله کله تاسو کلیک کوئ، دا څه شی دی؟ دا به زه انشاءالله چې تاسو ته په همدغه مینو کې وروسته به تاسو ته دا ووایم. ښه، راغی ټوټل فیس څومره دی؟ د امازون فیس 4.40، په دې کې 3.9 څه شی دی؟ FBA فیس دی. او خواله دا دی چې دلته تاسو ته کلکولیټ ریونیو هم درکړی دی. کې خواله څه شی دی چې ان کیس زه اوس غواړم خپل پرایس تبدیل کړم، دلته زه غواړم 12.0 ولیکم او د دې دغه ټوله قیمتونه سنجش وکړم، ګورم چې ما ته ګټه په دې قیمت کې پاتې کېږي که نه، که پاتې کېدی ویل اینډ ګوډ، که نه پاتې کېدی بیا هماغه 21 کې به صبر کوو تر څو چې بای باکس کته پورته شي. سمه ده؟ ها، دا مهم آپشنونه وه. په دې آپشنو کې چې کوم یو دی چې کله تاسو فیچر آپشن کې اوسئ، هغه به شین علامه کېږي، او چې فیچر آپشن نه سور. دا آپشن به انشاءالله موږ تاسو پرایسینګ کې کور کوو. دې قسمت کې چې کله راغلی تاسو ته مینیج ډوپلیکیټ پروډکټ، دې کې زموږ کار نشته. شپینګ ټمپلیټ دې کې هم کار نشته. دې کې دی ډیلیټ لیسټینګ. څه معنا ورکوي؟ چې کله غواړئ تاسو د دې پروډکټ بیخي لیسټینګ ټوله ریموو شي، پر دې ډیلیټ لیسټینګ په تاسو څه کوئ؟ کلیک کوئ. بل ان کیس تاسو سره پروډکټ په سټاک کې دی او یا مثلا آوټ اف سټاک شوی دی، تاسو غواړئ چې ستاسو دا لیسټینګ اکټیو نه وي، فی الحال کلوز کړئ تر څو چې وروسته تر څو چې جنس رسیږي، یا مثلا نه غواړئ چې ستاسو پر اکاونټ دا افیکټ وکړي ځکه تاسو آوټ اف سټاک یاست. نو پر دې آپشنز باندې کلیک کوئ، تاسو به لیسټینګ کلوز کېږي خو ریموو کېږي نه، متوجه اوسئ. صحیح ده؟ پرنٹ آیټم لیبلز چې پر دې آپشنز کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به د پروډکټ لیبل تاسو کولی شئ د دې ځایګي نه هم پرنٹ کې شپمنټ هم کولی شئ چې ما په مخکینی ویډیو کې تاسو ته ویلی دي. بل آپشنز چې کوم یو دی کریټ فلفلمنٹ آرډرز، دې کې متوجه اوسئ. د دې نه مراد څه شی دی؟ تاسو کولی شئ چې دا پروډکټس خپله یو کسټمر ته واستوئ، یعنی کسټمر هېڅ رانشي ستاسو پروډکټ رانه نسي وکولی شي. لکه مثال په امریکې کې ستاسو یو خپل خپلوان دی،
د هغه نوم لیکي، د هغه ایډرس لیکي، د هغه سټي، زیپ کوډ، هر څه معلومات، فون نمبر لیکي، ټول آیټمز هر شی ورته لیکي او ټول څه کوي کریټ آرډر لیکي. نو دا امازون به دا جنس تاسو ته انتقالي او تاسو د کوی شي ریویو ورنه ریکوست وکړئ. موستلی زه چې څومره ایکسپیرینس لرم. صحیح ده؟ نو داسې هم کوی شي چې آرډر کریټ کړئ. بل کریټ ریموور آرډر، تاسو کوی شي چې ان کیس مثلا تاسو یو جنس په امازون کې راوړئ خرڅ نشو یا کوم ایشوز رااله او تاسو غواړئ دا جنس واپس انتقال کړئ یا خپل کور ته یا خپل سپلایر ته واستوئ، ځکه ریټرن پالیسی د هغوی سره چک کول لازمي دی. نو تاسو ته بیا دلته راتللی شي، کوی شي 3 آپشن یې درکړي دي. یا لیکویډ کوی شي، لیکویډ نه مراد دا ده چې امازون ستاسو نه دغه جنس په 15 یا 10% ریټرن کې درنه اخلي. یا تاسو کوی شي چې دغه جنس ریټرن کې دلته به راځئ په دې قسمت د چینج کې دلته به خپل دغه سپلایر یا کم چیرته چې استوئ هغه به لیکئ. مین کیس هلته کوی شي چې امریکي څوک ولري د هغه کور ته ولیکئ یا کوی شي چې ډسپوز یې کړئ. خو یاد لرئ چې هر کله ډسپیچ مو چې کوئ ریټرن کوئ مو د سپلایر نه یاد لرئ چې ریموور آرډر واخلئ، ځکه که دغه جنس سپلایر ته ورسیږي او وایي وروره ما ته نه دی رسېدلی، ما ته داسې کارتن راغلی دی چې د هغې کې هېڅ زموږ د خوا آی ډي نشته. نو چې کله شپمنټ کریټ کېږي او ریموور آرډر کېږي دواړه کې یو دانه کوډ شته چې دا به تاسو دی دا چې شي نه ریکویسټ کوئ دی سپلایر څنګه دا چا څنګه چې اخلي. د هغې نه وروسته به دلته تعداد یې لیکئ او دلته به ټوله مسلې لیکئ او دلته به ریویو وهئ او دا به جنس څه کېږي شپ کېږي. صحیح ده؟ او امازون به ستاسو نه د ریټرن چارجز کوي پر پروډکټ، معمولا $1 کوي موستلی. بخښنه سره ها نیکسټ چې کوم آپشنونه زموږ تاسو دي سیټ په ډېره بخښنه سره ها نیکسټ آپشن چې کوم یو دی سیټ ریپلینش ان الرټس. ګوره پر دې چې کله تاسو کلیک وکئ تاسو ته امازون یو آپشنز درکوي. په دې آپشنز کې ګوره تاسو ته ښایي دا معنا ورکړي چې زه ورته وایم فار ایگزامپل when fulfillable quantity reaches، زه وایم چې کله زما کوانټیټي 10 دانې ته ورسېدله ته ماته یو الرټ راکړه، ماته یو ګروپ چالانه کړه چې ای ستا جنس 10 ته رسېدلی هله د دې شي ریسټاک وکړه. صحیح ده؟ نو تاسو ته څه کېږي within 24 hours تاسو ته به الرټ درکړي. نو دلته تاسو کوی شئ دا ښه دی چې تاسو کسان چې ډیر په فیوچر کې انوینټري پیدا کوئ نو دې آپشن د استفاده سره سم ستاسو ته به دا ډیر هیلپ وکړي چې تاسو خپل انوینټري سټیټس نارمل وساتئ. بل آپشنز چې کوم یو دی سینډ ریپلینش دی. ان کیس که تاسو مثال غواړئ د لومړي ځل لپاره هم لسټینګ مو کریټ کړی دی او غواړئ چې جنس امازون ته ولېږئ پر دې آپشن کلیک کوئ. اوس که ستاسو جنس ختم شوی مو اوسېږي پر دې آپشن کلیک کوئ او یعنې سره چې ما تاسو ته دا ویلی و. اوس که دغه لسټینګ غواړئ تاسو د اف بی اے نه اف بی ایم ته هم چینج کړئ پر دې کلیک کوئ. نور چې کنډیشن دی لسټینګ دی مینیج دی د دې شیانو زموږ تاسو دې آپشنو سره کار نشته. ها بل رالی زمونږ تاسو پرایسنګ بخش کې پرایسنګ هیلډ کې چې کله مونږ تاسو کلیک کوو زمونږ تاسو اوورآل دغه د پرایسنګ هیسټري پرفارمنس او مختلف فکټورونه مونږ تاسو ته څه کې دلته ښکاري چې فی الحال دی کې دا شی نسته. بل مینیجینګ پرایس چې کله پر مینیجینګ پرایس مونږ تاسو کلیک وکړو دلته هم کوی شو چې مونږ تاسو خپل د پروډکټ پرایس چینج کوو. ګوره دلته هم کوی شي عین پرته هماغه انوینټري آپشن سره راوړئ. متوجه شولئ؟ نو دلته کوی شئ چې د پروډکټ پرایس چې چینجوئ په دې قسمت کې چې هر څونه پرایس لیکئ هغومره به تاسو ته ښودل کېږي. صحیح شو؟ ها د مینیج پرایسنګ وروسته اتوماتیک پرایس دا ډیره مهمه شی دی. زه تاسو ته غواړم چې د دې شي په هکله یو څه لږ شانته معلومات تاسو ته درکړم او ښه دقیقه واوسئ. ګورئ په امازون کې کله چې تاسو یو پروډکټ لیست کوئ یو پرایس ورته ټاکئ تاسو خو دا وخت نه لرئ چې هر 15 دقیقې باید پرایس ښکته او پورته کړئ. نو بهتره دا دی چې تاسو یو قانون سیټ کړئ ورته. فار ایگزامپل
ما د دغې لپاره د قسمت کې راسره راځئ create custom options کلیک او مثلا competitive صحیح ده competitive feature offer وهي Americans وهي او دلته راځئ لیکئ مثال stay below the feature offer price by a specific صحیح ده اوس زه مثال وایم دلته قیمتونه تاسو کوئ شئ درج کړئ بیا تاسو کوئ شئ دا ټوله دقیق سره ولولئ خو چې دا پرایس چیرته چینجیږي د دې ځای کې تاسو رولز کوئ شئ بیا په ډیټیل سره تاسو کوئ شئ چې دا ځان سره سرچ کړئ خو مونږ چې کوم چینج کوو زه به هلته درته وښیم چې موږ په کوم ځای کې د هغه پرایس چینج کوو او زه به یې تاسو ته هسټري ښکاره کړم زه راځم په دې قسمت کې view preference دلته لیکم زه minimum price لیکم او maximum price لیکم minimum price هغه price دی دلته کوئ شئ په دې قسمت edit کې راځئ کلیک کوئ اما automatic price وګورئ متوجه شولئ دلته راځئ competitive price rule لیکئ او دلته دې قسمت کې راځئ edit price زه ورته وایم دلته به تاسو هغه قیمت لیکئ چې د دې نه به ټیټ ته به وایې چې د دې نه به ټیټ زما قیمت نه تعینوئ او د دې نه به جګ نه کوئ د دې دواړو ترمنځ به وي زما قیمت ځکه دا به هغه قیمت وي چې کوم ستاسو بریک ایون پوینټس دی چې د دې نه ټیټ شي تاسو نقصان کوئ او په دې کې چې څومره جګ اوسېږي مسله نه لري خو جګ هم په اندازه وکئ چې تر څو بای باکس چانسز تاسو ته زیات میلاو شي بیا به په دې قسمت کې راځئ انرول کلیک کوئ اوکې 15 منټس بعد به دا اکټیو کیږي تاسو ته او دلته کوئ شئ چې ستاسو مینیمم پرایس اوس به زه تاسو ته د دې هسټري وښیم چې دا پرایسونه څنګه اتوماتیکلی خپله چینج شوي دي صحیح ده زه به از اگزامپل واپس به دلته راشم او په دې قسمت دی پرایسینګ کې او تاسو ته په automatic price کې به زه کلیک وکم ځکه د هغه ځای مونږ آپشنز چینجوو د بل قسمت نه چینجز مونږ پکې نه راو نو زه به راځم په دې edit SKUs باندې به زه کلیک کوم او راځم د اگزامپل په طور سره د دې قسمت کې کلیک کوم او view pricing history باندې به کلیک کوم ها که دلته تاسو اوس راشئ لاندې وګورئ اوس مثال د دې تاریخ نه ته دی ګوره زه ویده ومه یو دفعه پرایس 12.2 12.22 داسې خپله اتوماتیک قیمتونه ښکته پورته شوي 1 سنټ 2 سنټه 3 سنټه کله 22.9 ډالر هم سوي ښکته پورته شوي دي ټوله قیمتونه دا هر څه اتومات زه ویده ومه کار کیږي نو دا بیسټ سټراټیژي ده دا به ځان سره تطبیق کوئ تاسو ها بل آپشنز چې کوم یو دی نیګوشیټینګ پرایس دی چې کله یو تاسو پرچیسینګ کسټمر تاسو نه کوي یو ته دا تاسو الرټ درکوي چې وایي کسټمر دی وایي مونږ ته قیمت ټیټ که مونږ غواړو لس قلمه درنه واخلو بیا دلته کوی شي چې دلته اډ کسټمر ووایسه او نیګوشیشن ورسره وکړئ مثال هغه ایکسل شیټس ورته پرووایډ کړئ او ځکه اوس فی الحال خو زه هغسې کسټمر ما سره نشته خو یو څو ورځې مخکې ما سره ریسنټلی شوی و صحیح ده نو کوی شي هلته تاسو کسټمر وکړئ آفر ورکړئ او هغه آرډر کړئ بل رالی زموږ تاسو نیکسټ آپشن دی د آرډرز دی کله مونږ تاسو چې پر مینیج آرډرز باندې کلیک کوو دلته به زموږ تاسو آرډرز ښکاري د ایگزامپل د دغه قسمت شروع کوو اول خو به چې راځئ تاسو راځئ په دې قسمت کې کلیک کوئ ګوره سیلر فولفیلډ یعنی FBM دی او FBA زموږ تاسو FBA آرډرز د FBA باندې به کلیک کوئ دې قسمت کې راځئ پینډینګ بخش کې پینډینګ نه مراد څه شی دی چې کوم یو دانه آرډر زما پینډینګ دی ما ته یو دانه آرډر راغلی دی او په دې یو آرډر کې متوجه یاست دې یو آرډر کې چې کوم یو ما ته راغلی دی دې تر اوسه پیمنټ نه ده شوی نو دې کې پینډینګ آل آرډرز څه شی دی ټول آرډرونه چې ما ته تر فی الحاله پورې راغلی دي دا ټول 1 by 1 ما ته ښکاره کوي کینسل چې کوم آرډرونه ته کسټمر لخوا کینسل شوي دي نو دې ته څه شی وایي کینسل آرډرز وایي صحیح ده ها د دې نه وروسته متوجه سئ دلته یو بل شی هم دی چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم ګورئ
یو تعداد کوېسچنز کړي و چې سر مونږ ته څنګه پته لګیږي چې دغه ټیکس زمونږ پروډکټ څوک ورکوي. پر دې پروډکټ چې د مثال په ډول سره تاسو کلیک وکړئ، ګوره دې پروډکټس کې تاسو ته راځئ، ګوره $18 د جنس قیمت دی او $1.3 چې شی دی ټیکس دی. نو اوس پوه شئ چې سیلز ټیکس څوک پې کوي؟ امازون یې پې کوي، مونږ تاسو یې نه کوو. دا یاد لرئ، فقط مونږ تاسو چې شو کو انولی سیلز ټیکس پې کوو. صحیح شو؟ نو ان کیس تاسو کوی شئ چې ریفاینډ آرډر هم ووهئ آپشن. اوس مثلا ستاسو کسټمر څوک و؟ دغه کس دی، دغه ایډرس کې لیږل شوی دی او ستاسو په بیهاف کې دا ورنه ټیکس هم اخیستل شوی دی. تاسو کوی شئ چې ریکویسټ ریویو هم وکړئ، کوی شئ چې ریفاینډ هم واپس ورته وکړئ. ریکویسټ ریویو چې کوم یو دی معمولا د آپشن څوک کلیک کوي؟ دا معمولا تاسو به نه کوئ، ځکه امازون خپله چې کله پرچیز کوي هغه خپله ریکویسټ کوي، نو دا ښه آپشن نه دی چې تاسو خپله ورنه ریکویسټ وکړئ. ها، د دې نه وروسته چې کوم یو دی آرډرز ریپورټس دی، په دې کې بس تاسو د آرډر ټول ریپورټونه ښکاره کیږي. تاسو کوی شئ چې د هر څومره تاریخ راغوښتلی اوسېږي د هغه تاریخونه آرډر ووایئ او ریکویسټ ورنه وکړئ. صحیح ده؟ په هر فارمټ کې چې تا غوښتی. دا دی چې مینیج ریټرنز ته، ان کیس چې کوم سپلایرز تاسو کوم کسټمر ریټرن ورکړي تاسو پروډکټ ته، نو هم تاسو کوی شئ دې ځای کې نه هغه مینیج کړئ. ها، نور آپشنونه چې کوم یو دي زمونږ ستاسو د دې سره سروکار نشته. دغه ام سی فی آرډر دی، دا چې کوم اس ان ال پروډکټس دي د هغوی سره سرکار شته، نو دا اوټومیټیک دی، نو دا نور سره زمونږ کار نشته. اډورټایزنګ چې دی مونږ خو هولسیل کې اډورټایز نه کوو، نو دا ټول پرایویټ لیبل پورې مربوط دی. سټورز دی، مونږ تاسو خو سټور نه کریټ کوو، سټور په هولسیل کې کیږي. بل رالی ګروټ کې دی. ګوره ګروټ اپورچونیټیز کې تاسو ته یو تعداد الرټس درکوي. اوس د اگزامپل په طور سره زه به پر دې آپشنز باندې کلیک کوم. ګوره مثال دغه پروډکټس چې کوم یو دی ایچ وی دی، های ایچ وی بیچ لګي دی، های ویلیو دی، یعنی دا ډیر سیلز کیږي. ما ته وایي چې ډیلی تقریبا 19 دانې تا ته چانسز شته چې ته خرڅ کړي، په شرط چې یعنی ګروټ زیات دی، رینکینګ هم جګیږي ورځ په ورځ. نو بهتره دا دی چې دغه پروډکټس به که تا ری آرډر کې سټاک زیات وکړي تا ته ښه دی. نو دا ما خپل په موجوده لیسټینګ کې ما ته ریکمنډیشنز راکوي. متوجه سولئ؟ نو دا ګډ شی دی. بل ایکسپلور پروګرامز دی او په دې کې تاسو ته مختلف پروګرامونه ښکاره کیږي د خپل امازون لخوا، مثلا اف بی اے، ګلوبل ایم اف سی، د ټول انفارمیشنز بیس دی. نو تاسو وایي شئ او په دې کې کوی شئ انرول کړئ چې ان کیس وخت مو درلود ویل اینډ ګوډ پکې مخکې لاړ شي. بل مارکیټ پلیس دی، همدغه ایم اف سی والا چې کوم یو دی. مثال تاسو ته څه کیږي، ستاسو همدغه پروډکټس په نور مارکیټو کې څنګه ډیماند دی، ډیماند یې ښه دی، دومره یونټس که رانیسئ، او ته مثلا په جرمني کې څنګه دی، په ایټلی کې همدغه پروډکټ څنګه دی، سپین کې سره کم دی. همداسې ټوله دلته کې تاسو ته به ډیټا ښکاري، آفر پرایس یې څومره دی، شپمنټ یونټس څنګه دی، ریویوز څنګه دي، دا ټول کمپیریزن تاسو یعنی تاسو ته اپورچونیټیز ښیي، یعنی ګروټ ښیي چې تاسو په نور مارکیټ پلیسو کې هم څنګه کار کوی شئ. بل قسمت راغی د ریپورټس. ریپورټس کې چې کوم فرست آپشن دی امازون سیلینګ کوچ دی. امازون سیلینګ کوچ یعنی ستاسو استاد. صحیح ده که؟ نو دلته بس تاسو مختلف ډیټا وي دلته ښکاري، خو داسې خاص دې کې زمونږ کار نشته. خو دا هم امازون د 1 اکتوبر 2024 نه وروسته دا ریموف کوي. ښه، نو د دې آپشنز کې مونږ تاسو به فی الحال نه داخلي ګوي، لازمي نه دی. راغلی بزنس ریپورټس. بزنس ریپورټ کې ستاسو سیلز ښیي چې نن ورځ تا څومره سیلز کړی دی، او یو هفته مخکې تا څومره سیلز کړی دی، او همدارنګه تا مثال د کال نه تر فی الحال پورې څومره سیلز کړی. دا د اکاونټ زمونږ تقریبا شاوخوا 3 هفتې کېږي چې سیلز پرې روان دی، نو تقریبا $1300 شاوخوا سیلز پکې جنریټ شوی. نو تاسو دلته سیلز کولی شئ. مختلف ډیټا وي دي، دا یاد لرئ دا ډیټا به تاسو ته هر شی ځواب راکوي، نو دا به دقیق سره تحلیلوئ.
ریپورټ نه وروسته چې شی دی فولفلمنټ دی. فولفلمنټ دلته تاسو ته مختلف فولفلمنٹ آپشنونه دي، خو چې کوم یو دی موستلی مونږ بعضې اوقات ورسره کیږو تاسو ته ښایي. مثال که تاسو ریموول آرډر کړی اوسیږي یا انوینټري لیجر یا ریکمانډ ریموول اوسیږي، دا ټول آپشنونه تاسو ته ښایي. صحیح ده؟ نو په دې کې به تاسو ته کولی شئ دې ځای کې ریپورټ جنریټ کړئ. مثلا ریموول یعنی کم پروډکټس دوی تا ته ریکمنډ کوي چې بیخي ته دې آؤٹ ریموول یې کړه، نو تا ته تاسو کې ریکمنډیشنز پرووایډ کوي. صحیح شو؟ ها د ریپورټس نه وروسته ریټرن ریپورټس نه وروسته ټیکس ډاکومنټري ده. تاسو چې تاسو په بیهاف څومره ټیکسز شوي د ټیکسز ریپورټ تاسو کولی شئ دې ځای کې نه جنریټ کړئ او دلته یې ډاونلوډ کړئ او کولی شئ چې ان کیس که تاسو فایلینګ کوئ د هغې په وخت کې ورنه استفاده کولی شئ. بل رالی پیمنټس دی. پیمنټس آپشنز کې ډېر دقیق اوسئ. ستاسو ټول پیمنټونه تاسو ته داسې ښکاره کیږي. د اگزامپل په طور سره دې کې وګورئ، متوجه سئ. مثلا د فی الحال پورې بیلنس څومره دی؟ $615. سیلز 450، ایکسپنسز $60. دغه چې شي دی ریزرف. امازون ستاسو نه یو تعداد مقدار پیسې ریزرف کې ساتي. اوس ګوره ما تقریبا تقریبا $100 کې ما ته $540 به دوی ما ته په اکاونټ کې لیږي او فقط او $123 به دوی ځان سره ریزرف کوي، ځان سره ساتي. دا په څه خاطر کوي؟ دا په دې خاطر کوي تر څو چې متوجه اوسئ، دا په دې خاطر کوي تر څو چې امازون که ان کیس کم کسټمر پروډکټ ریټرن کړه یا که کم کسټمر ریپلیسمنٹ غوښته یا که کم ریفند غوښته، د هغوی د کم پیسې نه دوی ورکړي، معلومداره دغه پیسې نه ورکړي. نور دلته ګراف ښیي چې سره کم دی څومره ستاسو پروډکټ چارجز، څومره شپینګ شوی، څومره امازون فیس شوی دی، دا ټوله. او دلته به تاسو ته تاریخ ښیي چې دومره $546 په 8/21/2024 تاریخ کې به ستاسو اکاونټ ته څه کېږي؟ ډیپازټ کېږي. دلته به ټرانزیکشن ویو ښیي تاسو ته. مثلا ستاسو پروډکټ دی، آرډر پیمنټ دی، دغه آرډر آی ډي ده، دغه د پروډکټ نوم دی، دومره د پیمنټ یې درته شوی دی. دا چې شی دی پروموشنل ریبیټس چې کوم یو دی دا حقیقت کې یعنی اعلانات بخش دی. مونږ خو اعلانات نه کوو، نو بیا پرته امازون $0.8 ما په اکاونټ کې اډ کړي، دا پرته 0 شوی دی. بل امازون څومره فیس دی؟ $13. نو ما ته څومره پاته شو؟ $22. صحیح شو؟ دا دی. نو دې کې ټول ستاسو ریپورټ ښکاري. بل سټیټمنټس دی ټول درته راځي او بل دا بخش کې دی. صحیح شو؟ او بل پاشو ډسپرسمنټ چې څومره ستاسو اکاونټ ته اوس فی الحال اکاونټ کې پیمنټ نه دی شوی، نو انشاءالله چې اوسېږي دلته به ډیټا تاسو ته ساین اپ کېږي، دلته ښکاره کېږي. صحیح شو؟ ها د دې نه وروسته چې کوم یو دی د پیمنټس نه وروسته پرفارمنس دی. ستاسو پرفارمنس اوورال ښیي چې مثال ستاسو د اکاونټ هیلډ سره کم دی. اکاونټ هیلډ بخش دغه دی، اکاونټ هیلډ دی. ستاسو کسټمر سرویس پرفارمنس سره کم دی، ستاسو پالیسی سره کم دی، ستاسو شپینګ پرفارمنس څنګه دی. دغه شپینګ پرفارمنس انډیکس زموږ سره ارتباط نه لري، ځکه ګوره ناٹ اپلیکیبل لیکلی. څه خاطر یې لیکلی؟ ځکه دا د دې شپمنټ څوک کوي؟ امازون کوي. نو څوک چې FBA کوي دا فیکټورونه پر تاثیر نه کوي، دا هغه کسان کوي چې FBM کوي. بل ستاسو چې کوم پالیسی خو تر پښې نه ده لاندې کړې، دا شته. نور ان کیس کسټمر سره کم دی، پر تاسو خو کوم نیگیټیو فیډبیک نه دی درکړی، آیا ستاسو نه ریفند خو نه دی غوښتی، آیا تاسو چارج بیک څومره پرسنټیج کړی څنګه دی. او یاد لرئ چې باید دا ODR چې د آرډر ډیفیکټ ریټ باید د 1% نه کم کني، ستاسو د اکاونټ پر هیلډ په څه کې افیکټ کوي. همدارنګه پالیسیانې که د امازون تر پښو لاندې کوي دا به تاسو د افیکټ کوي. زه به انشاءالله نیر فیوچر کې به تاسو ته
پالیسیانې به ښودل کېږي، ریل پالیسیانې چې تر څو ستاسو د اکاونټ ډي اکټیویشنز ونه اوسېږي او دا تر پښې لاندې. که انکیس ستاسو په اکاونټ کې کوم مسله راشي نو داسې مه کوئ چې د خلکو پاکستان سره یا نور عوام سره چې ان ایجوکیټډ دي، نو بیسټ آپشن به دا وي تاسو به کال می باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو څه کوئ، خپل هر څه چې کوم ډیټیلز دي تاسو به ټول دلته درج کوئ. مثلا تاسو به خپل سبجیکټ وایي، دلته انفارمیشن وایي، دلته به خپل فون نمبر کوئ، تاسو ته به زنګ راځي او دغه سپیشلیست سره د هیلث سپیشلیست سره اکاونټ هیلث سپیشلیست امازون اکاونټ هیلث سپیشلیست سره به تاسو کانټیکټ کوئ. بول کسٹمر سرویس دا پالیسیانې دا ټول سیم ټو سیم صحیح شو. اته کسٹمر وایس هم لاړېږي نو انشاءالله تاسو ایکسپلور کوئ. صحیح ده. ها بل پرفارمنس چې دی فیډبیک منیجر دی چې تاسو پر اکاونټ څومره ریویوز راغلي دي تاسو دلته چک کوئ چې څومره پازیټیو څومره نیگیټیو څومره انټرمیډیټ، نو دا ټول ریویوز دلته ښکاره کیږي. صحیح شو. بل راز A to Z ګارنټي کلیمز چې دی ګوره امازون یو حالات ښودلی دی چې هر کسټمر یو جنس رانیسي هغه کولی شي چې ان کیس دغه پروډکټس کې ډیفیکټ وي یا پروډکټس خراب وي یا مثلا دغه پروډکټس کې کوم غلط راولي اوس هغه کولی شي چې واپس خپل پیسې راواخلي، نو هغه کلیم کولی شي تر ځای ټې پورې دوباره کلیم کولی شي چې دا کلیم به تقریبا د 90 ورځې ترمیانځ کې وي. 90 ورځې نه اخواته دی کلیم نشي کولی، نو تر 90 ورځې پورې به دا دلته ستاسو A to Z که څوک کسټمر وکړي تاسو ته به دلته راپوره ده. مثلا چارج بیک کلیمز یو تعداد به وایي چې ما ته ریپلیس که، خو یو تعداد به وایي چارج بیک وکړه، یعنې ما ته به دوباره پیسې راکوي. نو بیا چې کوم کلیم کوي ته به کمیونیکیشن کوي، که قناعت یې ورکړي ویل اینډ ګوډ، که نه نو خلاص. همیشه یاد لرئ چې کسټمر از واټ کینګ، نو دلته به یې راپور خاطي. او تر ټولو مهمه شی او اساسي ترینه شی پرفارمنس نوټیفیکیشنز دی. هر کله چې اکاونټ خلاصوي ډیلی تاسو به دا چک کوئ. په دې کې به تاسو ته سمپلی څه کېږي راپور درکوي چې ښه ستا په اکاونټ کې څه شوی دی، کوم پالیسي دې تر پښو کړې ده، څومره ډیډلاین دی، دا وکړئ. دا به نه کېږي چې سبا ډیډلاین تیر شوي اکاونټ کې ایشوز راغلي او بیا به مسله جوړ شي. نور بی ټو بی کار نه لرو، برانډز کار نه لرن دی. مثال دغه سیلر یونیورسټي هم ده، ان کیس که ستاسو د امازون پراپر چې کوم یونیورسټي ده لیسټینګ نه پوهېږئ، نور شیان دی او نور مسلې دي، هر څه به ټول انفارمیشنز دلته تاسو څه کوی شئ را کلیکټ کوی شئ. د دې سره سم زموږ ستاسو د نن شپه جلسه هم دلته په اتمام رسېږي. تاسو ټول په الله پاک سپارم تر نیکسټ ویډیو سیشنز پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.